موږ په خپل خوښ او خپل اختیار د هغې زمانې څخه درننه پورې د قیامته پورې مو دا اختیار دی چې موږ د کلمې طیبې سپین بیرغ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغ و دا په خپل اختیار د ځان دپاره خوښ کړي دي د دې لاندې زندګي کوو. نو د حدیث مبارک په موافقت باندې آخرت کې به در دې بیرغ لاندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست وي. ځکه په دنیا کې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیرغ و د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې به چیرې کښېنستی پر سر باندې به سپین بیرغ د کلمې طیبې ولاړ و. امام بدرالدین عینی رحمه الله عمدة القاری کی در دقه باب لاندې چې امام بخاری رحمه الله باب اللواء لیکي د بیرغو لاندې امام بدرالدین عینی دا خبره لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سپین بیرغ باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکل بیا به در هغې بیرغ لاندې نبی علیه السلام کښېنستی. لله الحمد موږ هم در هغه بیرغ سره مینه ده د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقیقي امتیان یو انشاءالله په آخرت کې به ورسره یو ځای کړو. مسلمانانو وړونو علماء کرامو به ډېر بیانونه درته کړي وي، زه به لږ خبره وکړم. ګورئ موږ تاسو هر انسان هر مکلف بلکې هر مکلف لا څه کې د کشني څخه در لویه پورې که غیر مکلف دي چې کشنیان دي هم د هر انسان ته یو دوه دشمنان متوجه دي او مکلفین انسانان د هغه دشمن په دشمنی باندې مکلف دي او را باندې فرض دي چې دشمنی به یې کوو دا هر انسان ته متوجه دي. د هغه څخه زموږ شریعت مطهره زموږ قرآن پاک زموږ احادیث نبویه زموږ صوفیه کرام تعبیر یو څه په نفس کې د بل څه په شیطان کې دا کشنی هم لري لوی هم لري. نفس و شیطان د کشنی او در لوی پر تعلق نه لري. خلویان په دې مکلف دي چې د نفس او د شیطان مقابله به کوي. هر انسان باندې دا فرض ده، مولا صاحب پر تام فرض ده، مجاهد پر تام فرض ده، شیخ پر تام فرض ده، ځوان پر تام فرض ده، سپین ږیری پر تام فرض ده، نر پر تام فرض ده، پر زنانه هم فرض ده چې د خپل نفس او د شیطان مقابله به کوي. لوی دشمن اولنی دشمن چې انسان ته متوجه دي دغه دوه دي، د کشنیوالې څخه ورسره ولد وي دا زما استاد لوی دشمنان دي. د الله کتاب راته دشمنان بللی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم راته دشمنان بللی دي. دغه دوه دشمنان زما استاد په خطا باندې سهار در ماښامه اخته دي او کوشش کوي چې پر څه طریقه مو جهنم ته و دوزخ ته برابر کړي. الله دې مو ځینې محفوظ کړي. د دې دفاع پر ما او تا فرض ده چې ځان به ځینې خلاصو. شیطان ته به د دشمن په نفس په نظر ګورو، نفس ته به هم د دشمن. خو ګوره په دې دوو کې به په نفس او په شیطان کې به در دواړو کې به لوی دشمن به نفس دی. ولی ځکه صوفیه مبارکان لیکي شیطان ولی شیطان شیطان خو د ملائکو استاذ و، شیطان خو عالم و علم درلودي، شیطان خو عابد و عبادت په مځکو اسمانو کې کوي، شیطان خو د الله بلا کیف اطاعت کوي. ولی شیطان ځینې جوړ څو نفس شیطان ځینې جوړ کړي. د شیطان سره نفس ملګری و داسې غټ کړي د ځانه سه یو لوی سړی ځینې جوړ کړي. د الله بلا کیف امر ورته وسو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، شیطان نفس را پورته سو ورزه خو در آدم علیه السلام خیر یم، زه څنګه آدم علیه السلام ته سجده کوم؟ نفس خطا کی، په خپل علم یې دوکه کی، په خپل عبادت یې دوکه کی. الله بلا کیف در قیامت پورې ملعون ګرځولی دي د مځکې پر مخ باندې. په آخرت کې به په جهنم کې بدترین ځای د شیطان او د ده د ملګري. نو نفس د شیطان لا ګورې لوی دشمن دی. موږ به اله العالمین په دې باندې بیا امر کړي چې د دې مقابله به کوي. د نفس به تزکیه کوي، د شیطان به مقابله کوي. پر دې مسلو باندې زه ډېر نه غږېږم. ګوره ما زه خلاصه درته راوایم. دا هرې مسئلې ته چې ورداخل سي دا خورا تفصیل لري. اوس د نفس د خلاصون لار، د شیطان څخه د خلاصون لار تزکیه او تصفیه پر هر امتی فرض ده. خو د دې مدرسه
هغه ځای چې نفس پکې اصلاح کیږي، هغه خلک چې زموږ څخه د نفس او د شیطان د دشمنی دفاع کوي، هغه صوفیه مبارکان دي، مشایخ مبارکان دي، خانقاوي د صوفیو، اولیاء د طریقت، دا زموږ د نفس په تزکیه باندې اخته دي. نفس راوژني، د نفس د بدیو مخلاصوي، د شیطان د بدیو د دشمنی مخلاصوي. دا کار چیرې کیږي؟ دا په خانقاه کې کیږي. د دې کار استادان څوک دي؟ دا د خانقاه مرشدان، اولیاء، پیران، صوفیه مبارکان. دا هغه اولنی کار دغه دی چې ستا نفس در اصلاح کی. نفس په چیش اصلاح کیږي؟ اوس خو نفسونه عجیبه غټ دي که نه؟ زه خپل ځان او د خپل همزولو ملګرو ته وایم، مشران، علما، مشایخ، بزرګان دلته ناست دي، هغه مستثنا دي. خاص کر بیا د زموږ د ملایانو نفسونه عجیبه راغټ سوي دي. د نفس دشمنی فرض ده، هغه داسې راسه غټ سوي دي که یو چا لاس نه کړي رامچله زموږ خوا به رسي. که په یو غټ نامه نه کړم ولاړ په جلسه کې لازما خوا بدیږي چې دا یې نه وجې داسې په کمزوري نامه درته وویل. دا څوک راته کوي؟ دا ځان چا راته غټ کړي؟ دا دغه نفس راته غټ کړي. د دې مدرسه، د دې اسپتال، دا خانقاه ده. ځوانانو ملایانو ته وایم، بعضې ملګري ملایان مو په دې دوکه سوي دي، وایي بس ما خو علم وکړي نو بالا خو چې مې علم وکړي د نفس او د شیطان د ده پې لارې رامعلومې دي، اوس نو زه ضرورت نه لرم په علم ځان خلاصوی سم. نه، کله وحاشا. خالص په علم ظاهر که څوک خلاصېدلی، شیطان بې ځینې خلاص سوی وای، هېڅ کله نسي خلاصېدلی. د الله بلاکۍ فضل وکرم، دغه د علاج لار ده چې د صوفیه او د مشایخو صحبتونو او ملاقاتونه به کوي. خالص علم د خلاصون لار نه ده. العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. أما العلم على اللسان فذلك حجة الله على الخلق، وأما العلم في القلب فذلك العلم النافع. روایت ترغیب و ترهیب کی د حضرت جابر صاحب پر روایت باندې دا مرفوع حدیث دی، او مشکات شریف کی موقوف نقل دی. د الله پیغمبر سموي د خلی علم دی نس خلاصولای، خالص د ژبې علم دا ستاد عذاب ذریعه ده په آخرت کې. د زړه علم د خلاصي، د باطن علم چې دی دا د نجات لار ده. دردا حدیث لاندې د کتاب العلم په اخر کې راځي، مرقات وګوري. مولا قاری رحمه الله وی د علم اللسان څخه علم ظاهر مرادي، د علم نافع څخه علم باطن مرادي چې د تصوف لار ده. دا وی دا دواړه سره لازم او ملزوم دي، کل ایمان والاسلام کالظهر والبطن. او بیا د امام مالک فقيه الامه رحمه الله قولم دلته نقل کی چې من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. کچا علم کړي او تصوف یې نه وکړي، وای دا چش دي. د امام مالک رحمه الله فتوا ده، وای دا فاسق جوړیږي. نو خالص علم دې نس خلاصولی. لولا السنتان لهلك النعمان، د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی. بعض خلک پر دې باندې مردونه کوي، وای دا د امام صاحب قول نه دی. حافظ صالحی دمشقی د یو لک احادیث امام دی. صاحب د نبراس کې وګوري دا حاشیه کې د دسه نقل کوي چې هغه مبارک بدا ویل چې امام صاحب بدا ویل کبي اخر عمر کې تصوف نه وای کړی، پر علم را صفات او د هلاکت سره به مخامخ شوی وای. څلور سره ائمه او تصوف کړي و، ټول مشایخ او تصوف کړي و. هر امام او شیخ چې را اړه راوایړ او چې دغه تاریخ وګوري د تصوف تاریخ به استشکار شي. شاه عبد العزيز محدث دهلوی رحمه الله شیخ الهند تحفه اثنا عشریه وګوره په اثر کې دا خبره لیکي چې امام صاحب مبارک په اخري عمر کې د لولا سنتان لهلك النعمان قول وکي. میا فقیر الله علوی رحمه الله ډیر علما ولیکلي دي. خالص دې ته درته وایم چې ګوري خالص علم ظاهر منس خلاصولای. اشرف علي تهانوی رحمه الله د دیوبند یو عالم دی، هغه ته یو مولا وویل وای خالص وای ما ډیر تحقیق کړی دی، په علم کې مې ډیر تحقیق وکړي، بس دا تحقیق مې بس دی، دا مې د نفس د بدی خلاصولی سي. اشرف علي تهانوی رحمه الله ورته استاجه د شادي تحقیق سي. قرآن کې خو الله بلاکې پویل دي چې ويزکیهم د متعدی څخه ویل د علما په پویش.
نو متذکی خو د خپل ځان تزکیه نسی کولی، متعدی دي، لازمي نه دی بل څوک به دې تزکیه کوي. تا نو څنګه تحقیق کړی دی؟ خو د قرآن د آیت تحقیق دې نه دی کړی. بس خلک وایي بس د خپله به ځان خلاصوم. نه 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 نه، دغه یو وسیله ده. که خلاص ولې خو الله خلاص کړلی، فضل یې اوس ځان ته خبر ده. وسیله یې ذریعه مشایخ د تصوف دي. مختصره خبره مې دا درته کوله.